سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. مینوالو په دې امید چې تاسو برته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ. زه بهي الله ایماني یم چې ستاسو په چوپړ کې نوي او ښکلې ویډیو سره راغلی یم. مینوالو په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه له پریمایز څخه په عملي ډول پیسې ویستلی شو. په دې ویډیو کې به تاسو ته زه عملي دا ویډیو کې شو کومه چې څنګه له پریمایز څخه موبایل ته پیسې لیږلی شو. تاسو به وګورئ چې څنګه موبایل ته پیسې ځي او په کومه طریقه باندې ځي او پیسې ګټل کېږي په دې کې او که نه. نو تاسو ته وایي نن په دې ویډیو کې ضرور ښایم. ویډیو پیلوو خو له دې څخه مخکې یوه لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. مینوالو کله چې پریمایز کې تاسو پیسې وګټلې راځم پریمایز ته. پریمایز باندې زه کلیک کوم. پریمایز به خلاص شي. کله چې پریمایز خلاص شو نو دلته ځم زه خپل پیکیج ته پیمنټ ته ځم او پیمنټ کې ګورم چې زه څو روپۍ لرم. پریمایز دا خصوصیت لري کله چې تاسو له 25 څخه کمی پیسې ولرئ نو تاسو هغه موبایل ته نشئ ترې لګلی او کله چې له دې څخه زیاتې پیسې ولرئ یا 25 ولرئ نو تاسو دا موبایل ته لیږلی شئ. مینوالو تاسو ګورئ ما 28 افغانۍ له دې څخه مخکې ویستلې دي او پاس ګورئ زه 26.25 افغانۍ لرم او غواړم چې دغه خپل سیم کارت ته ولیږم. نو مینوالو دا چې طریقه څه ده طریقه تاسو ته ښایم. تاسو به لومړی مینوالو په کیش آوټ باندې کلیک وکړئ. کیش آوټ دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به مینوالو تاسو آټ پیمنټ میتود دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ګورئ مینوالو موبایل ټاپ اپ او پاس ایم پیسه. ایم پیسه پاکستان کې مینوالو کیږي او په پاکستان کې تاسو ویستلی شئ او لاندې موبایل ټاپ اپ د چې کله کلیک کوئ نو تاسو موبایل ته شمیرې ته پیسې لیږلی شئ. مینوالو دلته به تاسو خپله شمیره ورته ولیکئ کومه شمیرې ته چې تاسو پیسې لیږئ. زه خپله شمیره ورکوم. دا زما شمیره ده. شمیره مې ورکړه او اوس زه دې ته پیسې لیږم. نو پاس ګورئ مینوالو پاس یې لیکلي موبایل ټاپ اپ. له دې څخه به ماته پیسې راځي. اوس تاسو ګورئ زه همدغه سیم کارت ته پیسې لیږم او کوم موبایل کې زه کار کوم نو دغه سیم کارت په دغه کې موجود دی. ګورئ دلته یو میسیج هم نشته او دلته زه دلته سبمیټ باندې کلیک کوم. سبمیټ ګورئ مینوالو دلته څه وایي چیک یور اکاونٹ انفارمیشن اینڈ ټرای اگین. ستاسو اکاونٹ وایي چیک کړئ او بیا کوشش وکړئ. 0.4 نمبر هم صحیح دی. اکاونٹ سیټ اپ فیلډ. دلته بیا کوشش کوم. ګورئ مینوالو دا دی اوس پیسې لاړې ماته. اوس به میسیج راشي. دلته ګورئ 3 افغانۍ پاتې شوې. داسې کې وایي 22 افغانۍ تاسو ته لاړې او 3 افغانۍ پاتې شوې. دا پیسې به ماته راورسېږي. اوس به انشاءالله سمدستي راورسېږي. دا د میسیج راغی مینوالو. دې باندې زه کلیک کوم. ګورم چې څه پکې لیکل شوي. لاندې ګورئ یور اکاونٹ هاز بین ټاپډ اپ ویت 25 افغانۍ دي. ګورئ مینوالو له دغه ځایه موږ ته راغلي دي. دلته کوم ترانسفر چې ده یو ای ټي له دغې څخه پیسې راغلې نو زموږ پیسې چې دغه په ټیم راورسېدې بلکل ستونزه نه وه او هیڅ مزاحمت هم نشو او وخت هم ضایع نشو. په 2 سیکنډو کې لاړې. نو دلته مینوالو ګورئ ما 28 هم ترې لیږلي دي او 22 مې هم ترې لیږلي دي. زه بل اکاونټ استعمالوم. هغې نه ما 1810 افغانۍ لیږلې وې. ما پکې جوړې کړې وې نو دقیقه مې پیسې کې وې. فقط د دې لپاره چې تاسو ته زه ویډیو په ترتیب کوم او تاسو ته طریقه وښیم ما دا پیسې ځان ته ترې ولګلې. نو مینوالو تاسو هم کولی شئ چې په اسانۍ سره په دې کې پیسې وګټئ او بیا یې ځان ته ولیږئ. مینوالو که ویډیو مې خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو ضرور زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.